من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زمونږ د ننني سبق نوم حرکات دی. څنګه چې پښتو کې مونږ وایو حرکت وکړه، نو د حرکت مطلب دا دی چې خپل ځای بدلول. دلته کې د حرکت نه زمونږ مطلب دا دی چې یو حرف به کله بر طرف ته حرکت کوي، کله به یو حرف لاندې طرف ته حرکت کوي، او کله به یو حرف ګول حرکت کوي. لکه زمونږ سره جیم دی، نو کله به مونږ جا وایو، کله به جی وایو، او کله به جو وایو. دا درې قسمه حرکات دي زمونږ سره. یو قسم حرکت چې کوم دی نو هغه ظاهریږي په زبر سره. یو نښه ده چې د هغې نوم زبر دی، یا مخکینی زمانه کې به پښتو کې خلکو دې ته زور وي. کوم چې مخکینی خلک دي هغې ته زور وي. دغه شانتې زیر دی، نو هغه چې کوم دی د یو حرف نه لاندې راځي او هغه حرف له لاندې طرف ته حرکت ورکوي. دغه شانتې زموږ سره پیش یا پیخ دی، او دا چې کوم دی نو دا یو حرف له ګول حرکت ورکوي. دلته کې به مونږ څه مثالونه اوس وایو انشاءالله. یو حرکت زموږ سره زبر دی، او دا په یو حرف باندې د بره راځي. بل حرکت زموږ سره زیر دی، او دا اصل کې د یو حرف نه لاندې وي. دغه شانتې بل حرکت زموږ سره پیش دی، او دا اصل کې هم په یو حرف باندې د بره راځي. مثالونه زموږ سره دا کېدای شي. فرض که دا زما سره حرف دی با، نو په دې باندې زما سره د بره زبر راغی، نو دا به اوس بر طرف ته دا با حرکت کوي. نو دا زموږ سره شو با زبر با. دغه شانتې با دی، خو که فرض که د دې نه لاندې د زیر واچوم، نو دا با به اوس لاندې طرف ته حرکت کوي، او دا به شي بی. دغه شانتې دا زما سره با ده، په دې باندې حرکت راغی پیش، نو دا به اوس ګول حرکت کوي، او دا به ویل کېږي بو. با بی بو. دا درې قسمه حرکات دي زموږ سره. په حرکت کې به موږ د دې خبرې ډېر زیات خیال ساتو. که فرض کا په یو حرف باندې د بره څه حرکت راشي یا لاندې، نو هغه حرف به موږ زیات نه اوږدو. لکه موږ به خو ویلی شو، خو به نشو ویلی، زیات نشو اوږدولی. به صرف به حرکت ورکو. دغه شانتې دا زما سره با زیر بی دی، خو دا زه بی نشم ویلی، ډېر زیات نشم اوږدولی. دغه شانتې دا زما سره بو دی، صرف ګول حرکت هغه ظاهري زموږ سره، خو دا به موږ ډېر زیات نه اوږدو. بو راکاږو به نه ډېر. نو په حرکاتو کې به موږ د دې خبرو ډېر زیات خیال ساتو چې دا به موږ زیات نه اوږدو. په سپاره کې به تاسو چې کوم دی نو دا داسې لیدلی وي. عین زبر ع، د دې د ویل کېدو انداز داسې دی. ګوره دا فرض که زما سره ماشومان مونږ داسې پوهه کوو. دا زما سره یو باکس دی، په دې کې دننه حرف چې کوم دی نو عین لیکلی شوی دی، او د هغې سره حرکت چې کوم دی نو هغه زیر دی، ځکه چې لاندې لیکلی شوی دی. دغه شانتې دا زما سره یو باکس دی، په دې کې حرف چې کوم دی عین دی، او په دې کې حرکت زما سره پیش دی. نو د دې د ویلې کېدو انداز چې کوم دی هغه به زما سره داسې وي. اول به مونږ حرف وایو، بیا به د هغې باندې د بره چې کوم حرکت دی نو هغه به وایو، او بیا چې د دې نه کوم آواز جوړیږي نو هغه به وایو. لکه دا به زه اوس ویمه
عین پیش عو. دا زما سره حرف شو، دا را سره هغه حرکت شو، او د دې نه چې کوم اواز جوړیږي نو هغه شو عو. دغه شانتې مخکې ځو، ح زبر ح، ح زیر حي، ح پیش حو. څنګه چې ما مخکې وویل چې دلته به موږ دا غلطي نه کوو چې زموږ نه حرفونه زیات اوږده شي. ح حي حو. که څوک وایي چې ح حي حو نو دا غلط دی. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غ غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. که دلته موږ سوچ وکړو نو دا حروف چې کوم دي نو د هغې اولني ترتیب سره نه دي. څنګه چې په اولني پیج کې موږ ویلو الف با تا او دغه شانتې تر یا پورې. دلته کې د ترتیب مختلف دی. عین دی نو د عین نه بعد حا ده، او د حا نه بعد بیا غین دی، او د غین نه بعد خا ده. دغه شانتې دلته کې قاف کاف دی، نو بیا پسې فورا بعد جیم شروع شوی دی، د هغې نه بعد شین شروع شوی دی، او دغه شانتې یا. د دې نه علاوه طا دال او تا دا د یو بل سره نږدې راغلي دي. نو اصل کې دلته کې د حروف چې لیکلی شوي دي نو دا د دې د مخرج یا هم آواز الفاظ چې کوم دي هم آواز حروف نو هغه را یوځای شوي دي. لکه موږ په شروع کې وګورو نو عین ح دغه شانتې غین خا دا ټول اصل کې زما سره حروف حلقي دي. هغه حروف دي کوم چې د حلق نه ادا کیږي. هغه مونږ ویلي همزه ها، عین ح، او دغه شانتې غین خا. بیا جیم شین یا د دې خپل ګروپ دی. دغه شانتې لام نون را د دې ځان له ګروپ دی. طا دال تا د دې ځان له ګروپ دی. او په اخره کې زموږ سره چې کوم دی نو صاد سین او ز دا زموږ سره هغه سخت حروف دي یا سیټي والي حروف دي. نو دلته کې اوس موږ ته اندازه کیږي چې زموږ سره کوم ګروپونه جوړ شوي دي، د دې څه اهمیت دی او دا موږ له څه فایده راکوي. مخکې ځو، موږ ته چې سکرین باندې کومه لیکل ښکاري د اصل کې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نن موږ د دې غلطۍ باره کې لږه خبره کوو. زموږ نه اکثر دا غلطیانې کیږي چې زموږ اعوذ بالله او بسم الله دا صحیح نه ده د اکثر خلکو. که دلته کې موږ وګورو نو څنګه چې موږ ووایي زموږ سره یو ذال دی او بل زموږ سره زا ده. په دې دواړو کې فرق دی. ذال چې کوم دی نو دا یو نرم حرف دی او په دې کې ژبه بهر ته راوځي. دې باره کې موږ مخکیني سبقونو کې خبره کړې ده. او زا چې کوم ده نو دا د ذال په نسبت سخت حرف دی او په دې کې ژبه دننه پاتې کیږي. نو که موږ اعوذ بالله ته په غور وګورو نو په دې کې چې دا کوم حرف زموږ سره په نظر باندې راځي اعوذ د واو نه بعد چې کومه ذال دی نو دا اصل کې دا ذال دی. نو موږ به دلته کې دا خیال ساتو چې موږ به اعوذ نه وایو، د ذال نه به زا نه جوړو بلکې ډېر نرمۍ سره به وایو اعوذ. او بله غلطي به دا نه کوو که موږ دې ذال ته وګورو نو په دې باندې د بره صرف پیش دی. څنګه چې موږ وختي په حرکاتو کې وي چې صرف زبر زیر یا پیش راشي یعنی صرف حرکت راشي نو بیا به هغه حرف چې کوم دی نو هغه به موږ زیات نه اوږدو. لکه موږ به دا غلطي نه کوو چې موږ وایو اعوذو
چې دا ذال موږ ډیر ګول کو، داسې ونه کو، بلکې اعوذو. دا غلطي ده. بله غلطي دا کیدای شي چې د الله دا نوم کوم دی، نو دې باره کې به موږ مخکې خبره کوو. دا کله به د الله نوم، د لام چې کوم دی نو دا به موږ په ډکه خوله باندې وایو، او کله به دا موږ باریک وایو. نو دلته کې به په اعوذ بالله کې موږ د الله نوم چې کوم دی نو دا به باریک وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مخکې که موږ وګورو دلته کې زموږ سره لفظ راغلی دی طا. نو اصل کې طا او پتا کې فرق دی. اعوذ بالله من الشیطان به نه وایو، ځکه چې دا تا نه ده، دا طا ده، په ډکه خوله باندې به وایو. زموږ سره بل یو ګروپ دی، هغه به مخکې موږ د هغې مطالعه کوو، هغه به وایو اصل کې موټی حروف و داسې حروف دي چې دا همیشه موږ په ډکه خوله باندې وایو. نو په هغه کې یو حرف چې کوم دی نو هغه طا دی. نو دلته په اعوذ بالله من الشیطان، شیطان لفظ دی، نو په دې کې زموږ سره طا ده، نو دا موږ په ډکه خوله باندې وایو. نو په اعوذ بالله کې به د دې دوه خبرو موږ ډېر خیال ساتو، یو د ذال او یو د طا. تر اوسه پورې موږ دا زده کړل، یو مو حرکات زده کړل چې حرکات زموږ سره څه ته ویلی کېږي. نو حرکات زموږ سره زبر، زیر او پیش ته ویلی کېږي. حرکات به موږ اوږدو نه. د دې نه علاوه موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې باره کې ووي چې موږ په اعوذ بالله کې د ذال خیال ساتو، او بل به د طا خیال ساتو په شیطان کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مخکې ځو چې بسم الله کې اکثر کومه غلطیا نه کېږي زموږ نه. که دې ته په غور باندې وګورو نو دا چې کوم حرف دی دا د حروف حلقي نه دی، او دا اصل کې حا ده. دغه شانتې دلته کې هم دا زموږ سره حا ده، دې ته نقطه نشته. اکثر پښتانه دا غلطي کوي چې هغوی بسم الله کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم، هغوی د دې حا نه خا جوړه کړي، رحمان وایي. نو دا اصل کې غټه غلطي ده، ځکه چې دا د الله سبحانه وتعالی نوم دی، او نوم اصل کې دی رحمان. د رحم نه وتی دی، نو رحمان نه دی ویل پکار، دا اوس رحمان شو. دا اصل کې دی رحمان. دغه شانتې زموږ سره دا چې کوم حصه ده نو دلته کې دی رحیم. رحیم هم د الله سبحانه وتعالی نوم دی، او دلته هم زموږ سره حا ده، خا نه ده. نو په دې کې به موږ ډېر زیات خیال ساتو چې کله موږ بسم الله کوو نو دا به صحیح وایو، بسم الله الرحمن الرحیم. دلته کې به هم موږ د الله سبحانه وتعالی نوم چې کوم دی نو دا به باریک وایو، بسم الله الرحمن الرحیم. البته کوشش وکړو چې دا را چې کومه ده نو دا موږ په ډکه خوله باندې وایو، بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د سبق خلاصه شوه حرکاتو کې موږ دا ووی چې یو زموږ سره زبر وي، بل زیر وي او بل پیش وي. زبر چې کوم دی یو حرف له بر طرف ته حرکت ورکوي، زیر لاندې طرف ته، او پیش ګول حرکت ورکوي. په حرکاتو کې به موږ دا خیال ساتو چې موږ به یو حرف زیات نه اوږدو. که فرض که زموږ سره شین راشي او په هغې د بره باندې زبر وي نو موږ به شه وایو، شه به نه وایو. خاص کر دلته کې چې کومه غټه غلطي کېږي نو هغه چې کله زموږ سره لام لفظ راشي، لام حرف راشي او په دې باندې د بره زبر وي نو دا زموږ سره ویلی کېږي لا، ځکه چې صرف زبر دی، دې ته موږ لا نشو ویلی، لا موږ اوږدولی نشو. او که دلته کې موږ لږ سوچ وکړو نو حرف لام چې دی که فرض که په دې باندې زبر راشي لا، نو په عربی کې د دې معنی څه داسې جوړیږي چې دا کار کول ضروري دي، خامخا ضرور. خو که فرض که لام موږ لږ اوږد کو د یو الف په مقدار، داسې وویلی شي لا،
لکه ډیر وړوکی فرق دی، لا او لا، خو د دې معنی بالکل الټه کیږي. که د دې مطلب وي ضرور، خامخا، او د لا مونږ ته پته ده چې دې معنی ده نه. یو کار ضرور کول او یو کار نه کول دا بالکل د یو بل الټه خبرې دي. نو په حرکاتو کې به موږ ډیر زیات خیال ساتو چې کله زموږ سره په لام باندې زبر وي نو دا به چرته هم موږ زیات نه اوږدو. د ټولو خیال به ساتو، خو خاص کر د دې حرف ډیر خیال ساتو ځکه چې د دې سره معنی بالکل بدلیږي. نو د نن نه بعد چې انشاءالله موږ چرته کې هم زبر، زیر یا پیش ووینو نو هغې له به صرف حرکت ورکو، بره، لاندې یا ګول، خو هغه به اوږدو چرته هم نه. د دې نه علاوه موږ د اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او د بسم الله الرحمن الرحیم یعنی تعوذ او تسمیه باره کې خبره وکړه چې په دې کې زموږ سره کومه غلطیانې اکثر د خلکو نه کیږي. نو په اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کې د زال او د طا غلطي کیږي، دا حروف چې کوم دی نو دا صحیح نه ادا کیږي د خلکو نه. او په بسم الله الرحمن الرحیم کې د حا خیال نه ساتل کیږي. اکثر ځایونو کې خلک وایي بسم الله الرحمن، نو خا نه ده بلکې دا زموږ سره حا ده. نو د دې به ډېر زیات خیال ساتو. انشاء الله ملاویږو په بل ویډیو کې 5 نمبر سبق کې. که چاته لګي چې دا سبق چې کوم دی نو دا به د چا په کار راشي نو د خپل ټول ملګرو سره د صدقې په نیت باندې دا سبق مخکې شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.